د بلوچستان د ډاکټرانو د سازمان پی ایم ای یو غړي ډاکټر ناصر اسکزي درې ځامن په کوټه کې د مسله کسانو په یو برید کې وژل شوي وو دلته په چمن سرحدي ښار کې وخاورو ته وسپارل سول په دغه مهال په سیمه کې ډیره د غم فضا وه پولیس چارواکي وایي چې دوشنبه په ماخستن د بلوچستان ایالت ستر ښارکوټي په ریلوې سوسایټي کې نامعلومه مسله کسانو پر یو موټر برید وکړي په موټر کې سپاره درې ورونه سیدال خان زریال خان او زرنګ خان ووژل سو او د نور وژوبل سول په سملاسي ډول په پیښه کې وژل شوي او ژوبل کسان سیول هسپتال ته منتقل کړل سول چې بیا د هغه پیژنګلوي د یو نامتو اډیجو ډاکټر ناصر اسکزي د زامنو په هیڅ وسو د ډاکټر ناصر اسکزي ورور مقصود جانان وډیو ته وویل چې مشر وراره انجینرینګ درس اخیستو او نور کوشنیان هم په کالج او سکول کې درس وایي د دوی د هیڅ چا سره هیڅ قسمه دښمنی نشته ظالمانو پر کوشنیانو ډزې وکړي سیدال خان نبیږي چې زما مشر وراره دی هغه چې د اوس د انجینرینګ د کراچۍ څخه کې اوس راغلی اول اوس د میډیکل هغه باندې کې ورکړي د میډیکل سیټ د پر اپلای کوله او اول چې دی هغه دریم چې دی زرنګ خان کس دا څو کالو کې په بیکن اوس کې سبق وایي زموږ د هیڅ سره پاتې نشته هیڅ باندې بس په دغه د پروفیشنل کوانه باندې امرس او وشتلې هم دا تر دې چې بالکل په سر کې وشتلې دي بالکل لکه ټارګټ کیلینګ چی او موږ نه په خبر چې څوک زموږ د روسل پرېچ نه خبر د بلوچستان د پولیسو ای جی عبدالخالق شیخ او د کورنۍ چارو مشیر میر زیالنګو دغه پیښه سخت غندنه کړې ده او په پیښه کې ککړ خلک د نیولو سخت اقامات جاری کړي دي خو د پولیس لخوا ویل شوی دي دوی پلټنې پیل کړي دي ډاکټر کوشنی بچان څنګه نامعلومه مسله کسانو خپل ادب وګرځول د بلوچستان ایالت وزیر خوراک انجنیر زمرک خان اسکزي وډیو ته په دغه محل وویل چې په بلوچستان کې آلات کابو کول د چارواکو ذمہواری ده پر کوشنیانو ډزې کول نه په اسلام کې ستا او نه په پښتونوالي کې په دې وطن کې چې څومره ظلم کیږي په کار چې د هر ظالم مخنیوي وسی هغه چې په هر شکل کې وي هغه چې په هر د هر قبيله سره تعلق لري د هر مذهب سره تعلق لري دا د دې اجازه نه خدای ورکړي نه رسول ورکړي نه زموږ کتاب ورکړي نه شریعت ورکړي او په کار دي چې قانون پر دې باندې سخت اقدامات جاری کړي او د دې ظالمانو مخنیوي وکړي او د خدای وایم ټیکلي د قاتلان به گرفتار شي خو دا نقصان موږ نشو پر کولای د ډاکټر ناصر اسکزي وژل شوي زامنو خاورو ته د سپارلو په مهال پښتونخوا ملي عوامي پارټي ایالتي ویان د شهید عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ وډیو ته وویل چې په بلوچستان ایالت کې د ادبي وژنو د پیښو ذمہوار ریاست دی جنوبي پښتونخوا هر ورځ دلته د پښتانه وینه تویول کېږي دلته خلک وزدل کېږي په ټارګټ کلینګ په دماکو کې بیا داسې یو عناصر دوی دلته جوړ کړي دي د هغې د شاه چاونیانې اف سی کیلې چې هغه هره ورځ لګیا دي بدماشان لینډ مافیا سمګلران اغواکاران بدماشانې هغه د خلکو سر ظلمونه هم کوي ځکه هم لاندې کوي وزنی هم هر رنګه بربریت ظلم جبر سکږي تر دې شاته دوی ولاړ دي د ډاکټر ناصر اسکزي د کوشني زامنو د وژنې د پیښې د بلوچستان د ډاکټرانو سازمان پی ایم هم سخت غندنه کړې ده او د چهارشنبه په ورځ په ټول ایالت کې تور ورځ منځلو پریکړه کړې ده ډاکټر ناصر اسکزي د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د صوبایي اسمبلی غړي اصغر خان اسکزي نږدې عزیز دی پر ټولنیز رسنۍ باندې تاوده بحثونه روان دي چې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اسکزي پر نږدې کورنۍ غړو باندې یو ور بیا برید شوی دی او دغه پیښه سخت غندنه هم کوي نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن